تحقیق په دماغ کې وسوتا د خپل ملګری. السلام علیکم ملګرو، دا د رحمان الله ګورباز فلار. یقین وکړئ د رحمان الله ګورباز فلار ډېرې بهترین او ښایسته خبرې کړي دي. د رحمان الله ګورباز فلار څه پیغام ورکړی دی خلکو ته او رحمان الله ګورباز ته یې څه ویلي دي. یقین وکړئ ډېرې زیاتې زبردست او ښکلې پیغام یې ورکړی دی. نو راشئ د رحمان الله ګورباز د فلار د پیغام د خبرې واورئ. که چېرته ستاسو د رحمان الله ګورباز د فلار د خبرې خوښې شي نو دا ویډیو مخکې ملګرو سره لازمي شیر کړئ. نو که تاسو وګورئ نو د رحمان الله ګورباز فلار یو پښتون سړی دی، یو سیده ساده انسان دی. که تاسو دا خبرې واورئ یقین وکړئ د رحمان الله ګورباز د پلار پر خبرو کې ډېر زیات اثر دی. علت خاص په څه شي کې دی؟ ایمو په نظر دې علت خاص په دې کې دی چې تاسو په اتحاد په اتفاق وخت تېروئ، په اتحاد په اتفاق یې و ان شاء الله د اتحاد او د اتفاق د وجې نه تاسو خدای کامیاب سوتلی یې، خدای کامیاب یې. نو روغلی یوه خبره دا یود ولره، دا کیسه تحقیق په دماغ کې وسوتا د خپل ملګري سره په دغه کې په دغه شکل وخت تېر کا. دا د فارسي یو بیت دی، سعدي صاحب شاید یلی وي، شاعر نه درته معلوم وی چې عزیز که از در او سر بتافت به هر در که شد هیچ عزت نیافت. عزیز د شیطان نوم دی. کله چې د عزیز د الله د درګاه نه سرغړونه وکړه، الله ورته وویل، امر یې ورته وکړو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه. ده په مقابل کې وویل چې زه د یور نه پیدا یم، زه پوک یم، دا د خور نه د پرین جوړ کړو، یې دې ته په مونږ سجده کې. کله چې ده سرغړونه وکړه خدای پاک ورته په کار شو، خدای پاک ورټلو. کله چې خدای ورټلو به هر در کې شد هیچ عزت نه آمد. هر دړې ته چې لړو، هر چیرې چې لړو بیا د عزت نه کړو پیدا. تر ورځ د ازله پېره شیطان دی رټلی شوی دی. کوشش وکړئ تکبر نه ځانونه وساتئ، د کبر نه ځانونه وساتئ. داسې چې ونه چې نن میش د جهان په سویا لګیایي، د جهان په سویا و خلق پېژني. کله داسې وي خدای د ونه کړي، خدای د ونه کړي چې په ډېر معمولي حرکات تاسو نه خدای ناراضه شي. دا هر څومره څه چې تاسو ته خدای درکړي دي دا ټول په سات کې د نه وکړي، دا وخوستی کېږي، دا وخولي. نو ډېر احتیاط وکړئ، ډېر کوشش وکړئ، په خپل وخت تېري، په خپله شپه ورځ کې په ښه صدقه سره وخت تېر کړئ. اخلوص ډېر وکړئ، اخلوص ډېر. که د ملک په سویا دی، که د وطن په سویا دی، که د کلي قوم په سویا دی، که د اسلام په سویا دی، چې اخلوص د سره موجود نه وي کامیابي نشته. کله چې اخلوص د سره موجود و، صداقت د سره موجود و، خدای پاک په هره موقع کامیابي درکوي. ومن الله التوفیق. ډېره مننه. دا ویډیو شاید ډېر خلک هم وکسي. یوازینی زما د پرمختګ علت او د پرمختګ لاره دا ده چې هر وخت ما ته دا خبره کړي. نو نن مې صرف وغوښتل چې تاسو ته یو ویډیو جوړه کړم چې درته ثابته کړم چې زما د پرمختګ سبب او لامل یوازې دا دی. خدای دې کامیاب لره، خدای دې مخ اړوه، خدای د هر ځای کې چې وي کامیاب لره. ښه شول